د نن چهارشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د سمنګان د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي چې د سمنګان بلخ او سمنګان بغلان د لویې لارې د ترمیم او بیا رغونې کار یې پیل کړی دی. د چارواکو په خبره د ټولګټو چارو وزارت د دغو لویو لارو او ساتنې لپاره 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. فراه ولایت کې د یو تن د وژل کېدو پر سر وکلنه بدي په خپلوي بدله شوه. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تیرو 11 میاشتو کې د حیرتان بندر له لارې 2.8 میلیونه ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې روان 1402 لمریز کال کې د تیرې ادارې د نظامي او ملکي معلولینو په ګډون شاوخوا 200,000 معلولین ثبت کړي دي. پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 100,000 پورته هغو کورنیو سره مرستې کړي چې په طبیعي پیښو کې زیانمنې شوي دي. له پکتیا سږکال بهرنیو مارکیټونو ته د 1 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. د پکتیا ولایت مسؤلین وایي چې د تیرو 8 میاشتو پر مهال له دغه ولایت څخه له هیواده بهر د 1 میلیون ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به هیواد کې د ټاپي پروژې چارې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې نږدې راتلونکي کې به د ترکمنستان په همکارۍ هیواد کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل کړي. د پنجشیر والي پرون د دغه ولایت د زمرودو د پلور په مراسمو کې ویلي چې د امریکا د سوداګرۍ خونه غواړي د دغه ولایت د زمرودو کانونو په استخراج او دغه راز د زمرودو په پیر او پلور کې برخه واخلي. وروستی خبر زیاتوي چې د بغلان د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ مسؤلین وایي چې یا د تصدۍ د روان کال په 11 میاشتو کې څه باندې 109 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي.